د دې صدقه الفطر څه پیدې دي غني پیدې علماء ذکر کوي یو دا دی چې بدني عبادت دی وکړه مالی موسیوسه کا چې ستا دواړه عبادتونه الله له ورشي او الله یې قبول کړي او نیغ په نیغه دي جنت کې یو پیدې ده دویمه پیدې ده دا روزه چې نیولې ده دا سترګه به چې ته په پردو خزو لګېدلې د خزې به په پردي سړي سترګه لګېدلې دا خوله به چېرته غلطه خوځېدلې جناب محمد رسول الله وی چې هغه د رپس نه الله دا پاکوي دا مال ورکه د الله په قدرت تک الله ختموي څه مهربانه الله دی او څه مهربانه نبی دی او څه طریقې موږ ته ښودلې دي بله یو فایده پکې دا هم ده چې د حدیث کې دی چې ته خو د اختر ورځ راله ښه خوراک به راوړې غوښې به راوړې چرګان به راوړې نور څه به ستا خوا کې به غریبي یتیم به بچی به مور او پلار ته جاړي څه بروسه نه نو دوی به په دې خپل ژوند را تنګ شي نو ته طعمة للمساکین دي مسکینانو له دا ورکه چې ستا او د ده د کور خوراک یو شان شي دا فکر دی الله من کې پیدا کړي دا ډېر ناشنا فکر دی موږ څه د بچي فکر شته د خپلې ښځې راسه شته دی د زوی راسه شته دی د نوسي شته دی قسم په الله که موږ څه د الله د مخلوق فکر یو حدیث دی چې ما خو ډېر یېږئ دغه یو مرګري نیټ کې مرا لیکلې وای ته ما دې مالو کوم ستاسو چې څه پیدا کړل جناب محمد رسول الله وای قیامت کې الله وروي یو انسان براوي وای به زه وګم ما ستا گاوند کې مالې ډوړې زما جامې نه وي زته ګوم کپڑے درانه کړی او درته او په روایت دی دا بوته وای یا رب وانت رب العالمین الله ته رب العالمین ذاتي الله تا ولګاو تند تا ته څنګه عارش هغه وستا گاوند چې زما غریب وو زما فقیر وو زما مسکین وو هغه باندې دا تودې ساړې تیرېدلې او تا صحیح سنت او اوس منګه سورې مدثر درس کې ویلې د جنتین به جهنم ته وښکارش وتوي به خانه خرابو ما سلککم فی سقر جهنم ته تشیر او واستې تباشه هغه به څوي لم نکو من المصلین منزلنا مون چې څوک نه کوي قرآن د آیات نه الله وایي زه نه وینځدونه زړه ورنه الله وایي دا جهنمی دی او محمد رسول الله وایي دا کافر دی اسی جم پکې نه کوي رسول الله وایي زمنګ او د کافر مینس کې فرق دقه مونږ دی بس او دا ډېر بي انصافي چې ادم ته ابلیس یو سجده نه کوي او الله وایي کافر دی او زه دې د سار سګیدې پرېدم د ماسپخین دې پرېدم مازیګر دې پرېدم او زه یې نه کې دې شي نه ته کې دې شي کې خو دیار له حدیث دی د ډېرې یې مونږ ویلې شو چې جناب رسول الله علیه السلام وایي چې څوک مونږ نه پیدا مسلمان کله چې یو درې بل مازار باندې چا جنازه مو وکړه مخبره کې پرې نه خدام تعلق یې مو سکړتو تاسو ګورئ دا خلک مونږ کوي اکثر دا مرګري راشي وایي دا عرب ډیر دیندار دي وګاړي کې به څه چټایي او سر باندې څه خطا ودرې دا عرب مودین دیندار دي مولای وتداویل چې مونږ دې نه دقه خطر باندې تحقیق اخذ ته وایي زه خدای ګمونځو کې بل مشکلات کېږي ازما مولا ته جم کوي یاره چې کو پته نږدې څونه بنږدې ګاړي چې ګاړي نږدې یو لګي چې لرو وایي چې وزي وړي اخر ته اخوا وړي زما ورونو ډیر احتیاط دي کوي او دویم بداوي ولم نكن نطعم المسكين من غریبانو له ډوړېګان نه ورکوي او بل بداوي چې وكنا نخوض مع الخائزين من به دې خبرو کې به زه مشغول